د خدای د ویرې نه ژړا څومره اثر لري، څومره فیض و برکت لري. حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم ویلې هغه سړی چې د خدای د ویرې نه د ډار نه یې ژړلي به جهنم ته ننوځي تر هغه وخته پورې چې تر څو شودې د غوا بیرته د غوا غلیانځې ته نه یې ننوتلې. شودې چې یو وارې ولوشي بیرته غلیانځې ته ننوځي محال ده، دا تعلیق بالمحال ده. نه دا منه چې د خدای د ډاره چا ژړلي هغه سړی جهنم ته ننوځي. یو دوم کوم سړی چې د جهاد په لیار کې د ده په بدن ګردونه پراته وي، دغه ګردونه د جهاد او اور د جهنم دوګی د جهنم دا نه سره جمع کیږي، په دغه باندې خدای ګناه معاف کوي. خو ژړا من خشیت الله، ژړا من خشیت الله، ژړا خو مخکې ما که تاسې درته فکر کړی 15 قسمه موږ تاسې بیان کړی وه چې منشه یې صرف د الله ویره بل شی نه وي. او دا ډیره چې پیدا کیږي، ډیر فضایل چې ذکر کیږي، نو اکثر روایتو کې تقی دي چې یو مسلمان چې په ګوښې ځای کې، دا خبره د ګوښې ځای ذکر کوي، چې په یو ګوښې ځای کې د خدای د ویره نه وژاړي، خپلو ګناهو ته متوجه شي، خپلې ګناوې رایاد کړي او د الله عذابونه وي په یاد کړي، نو دلته زړه ته ډار ولویږي، د خدای د ډاره وژاړي او تائب شي، نادم شي. التائب من الذنب کمن لا ذنب له، بیا جهنم ته ځي. نو دومره حدیث مبارک راغلی وای دومره چې وژاړي لکه د مچ سر، دومره اوښکې چې تر سترګې لاړې شي لکه د مچ سر. یو روایت کې راغلی دی چې دومره وژاړي چې صرف باڼه لانده شي، لاندې هم رانه شي، لاندې هم رانه شي دا اوښکې. دومره ژړا چې وکړي خدای پاک دغه انسان جهنم ته نه بیایي. بابا میں نہ کر